د استانبول غونډه وه هغه ناکامه صفایي وکړي چې کامیابه شي. دواړه سره وروڼه دي، دواړه سره پښتانه دي. نو موږ نه غواړو چې دغه اړیکې سره خراب وي. دا له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو پر کډو بار لارۍ دي چې اوس په چمن ښارګوټي کې او وختو ته په تمه ولاړې دي. پاکستان له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې د افغان کډوالو اخراج پیل کړی. د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو حالت لا پسې خراب شوی دی. دا افغانان په داسې حال کې خپل وطن ته په ستنېدو دي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترکیې استانبول کې د سولې پیل شوې خبرې اترې د پاکستان د حکومت په وینا ناکامي شوي دي. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې د سولې خبرو کې دواړه غاړې کومې عملي حل لارې ته نه دي رسېدلي. پاکستاني چارواکي وايي خبرې ځکه ناکامې شوې چې افغان طالبان د TTP په مهارولو کې مرسته نه کوي، هغه څه چې د طالبانو ادارې د پاکستان کورنۍ ستونزه بولي. راستنیدونکي افغانان هم دې حالت ته اندېښمن دي او هیله یې ده چې د سولې خبرې اترې یوې پایلې ته ورسیږي. او خبر چې په ترکیه کې د افغانستان او د پاکستان مایده روانه ده، هغه مایده ناکامه ده. دلته تمام جایدادونه مستعد شی پاتې شو. اوس غواړو چې هلته واوړو، هلته به زموږ دغه کاروبار څنګه شي، څنګه به ژوند شي، څنګه به زندګي شي. بند پاتې دي. واخواته هم انسانان په صاف دي، و دې خواته هم انسانان په صاف دي. زموږ تجارت بالکل ټپ ولاړ دی. موږ اوس پر دې باندې مجبوره یو چې د دې داسې کډې بار کو پرې خوا ولاړ شو. موږ دواړو ملکو ته دا خواست کوو چې وروره تی سره کښېنئ، موږ ته عذاب مه جوړوئ، تی سره کښېنئ، دا مسله حل کړئ چې زموږ تجارت یې لسي. موږ د بچیانو پر روزي باندې بالکل اوس مجبور یو بچیان روزي څرنګه پیدا کړو. په افغانستان کې د طالبانو ادارې د استانبول ناستې په هکله په سملاسي توګه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان دولتي رسنیو ویلي چې مذاکرات له بنبست سره مخ شوي چې دواړو خواوې مسؤلیت پر یو بل ورچولی دی.